ډېر خلک راته تپوس کوي چې اخر ولې موږ کمزوري شو، وجه څه ده د کمزورتیا؟ رب العالمین خو د لوز یې کړی دی چې زه به مرسته کوم او زه به مؤمنان په هر وخت کې عزتمن ساتم. نو ولې الله خپل لوز مات کړی دی که څنګه؟ الله اوس هم په خپل لوز دی، خو دی ویلي دي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مرسته وکړه الله به ستاسو مرسته کوي. ګوره مخکې دا نه دي ویلي چې الله به ستاسو مرسته کوي، او ولې شرط ولګوي که چېرته هم د الله د دین مرسته وکړه الله به ستاسو مرسته کوي، او دا لوز د الله د قیامته پورې دی. مشکل من کې دی امت اسلامي امت په یو بل پورې نښتې، یو بل ختموي. مسلمانان ملکونه د بل مسلمان ملک په ترقۍ باندې خفه کېږي، د هغوی دپاره چال جوړوي چې یاره دا مسلمان ملک تباه شوی، دا مسلمان ملک خراب شوی. مسلمانان یې د هر څه پرېږده، مسلمانان دا به یاره وي چې په دې پلاني ملک باندې دا یهود راغلی وایي که نه وایي، او په دې پلاني ملک باندې دا کافر راغلی. نو چې د یو مسلمان دا ارمان دی چې د یو مسلمان په ملک ته یهود راشي او د مسلمان په ملک ته نصارا راشي، او پرېږده چې د دوی د ښځو سره زیناګانې وکړي، او پرېږده چې دوی داسې کې په دې سړي کې غیرت نشتی د خپل دین دپاره، په خپل مسلمان باندې غیرت نشتی. یهود چې رالو، نصارا چې رالو، نو نه به دي دا جوماتي، نه به دي دا عبادتي، نه به دي دا عزتي، نه به دي خور مور لور، او دا به دي په عزت هېڅ به هم نه دي، هر څه به دله ګډوډ کړي. ته د خپل مسلمان دپاره د دې ارمان کې ته دا غواړې د مسلمان دپاره ښه وجه یې څه دی لکه ولې وایي ما د یو کس سره کار کړی و 100 ورځو دیاړي ورته پته وایي نه یې راکړې. یعنې د 100 ورځو د دیاړۍ دپاره ته ارمان کې چې په یو مسلمان باندې یهودی راشي، په یو مسلمان باندې نصرانی راشي، هندو پی راشي. دا د امت حال دی، امت باندې جړا پکار ده. او فرقې خو تپوس مه کوه، د مذهبونو خو تپوس مه کوه، او هر یو به جنډه اوچته کړي چې موږ په حق یو زموږ امیر صاحب پلانی، که دی موږ یو او که دی یو زموږ امیر صاحب دی او نور نه. بیا موږ ته تاسو اختلافات پیدا کړي. اختلاف خو هغه سړی پیدا کوي چې د قرآن او د حدیث نه علاوه بله لار ځان له ولټوي. موږ خو یوه لار دی، راشه قرآن او حدیث په دسترخوان ته هم کښېنه، زه هم کښېنم، دی هم کښېني، هغه هم کښېني، ګورو چې اتفاق راځي که نه راځي. ستا لار جدا دی، زما جدا دی، ستا امام جدا دی، زما امام جدا دی، د امام جدا دی، د هغه امام جدا دی، تنظیم جدا دی، مذهب جدا دی، جماعت جدا دی، امیر صاحب جدا دی، جنډه جدا دی، مرداباد زنده‌باد. په دې کې اتفاق څنګه راولي؟ ته څنګه دې کې اتفاق راولي؟ دا د امت حال دی. مسلمانانو په ملکونو باندې که چېرته ملک باندې ظلم وشي، زیاتې وشي، بعض ظالمان په دې خوشحاله وي، پرېږده مړه وایي چې سم چل ورسره وکړي. نو دا امت به څنګه کامیاب شي او څنګه به دا امت دشمن ته مخامخ شي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ هغه کومه دبدبه چې ستاسو او کوم رعب چې ستاسو د دې کافرانو په زړونو کې پروت دی هغه به څه شي؟ هغه به ختم. کافرانو ته پته ولګېده چې دوی کې څنګه څه رښتیا، هغه خو زمونږ کار یې اسان کړی دی، یو بل ختموي. یو رالګي بل ته وایي ته کافر یې، هغه راپاس وایي ته مرتد یې، او ته واجب القتل یې، او ستا وینه حلاله ده، او ستا مال حلال ده، او په یو بل کې نښتي دي، یو بل کې نښتي دي مسلمانان، په یو بل فتوی، په یو بل کتابونه لیکه، یو بل وجنه. د مسلمانانو ملک خرابوه، د مسلمانانو د ملک امن خرابوه، د دې دپاره بعض نام نهاد لګیا دي. ایله بله دا پاتې شو چې د مسلمان ملک خراب که او د مسلمان ملک د امن خراب که. نو دا امت به څنګه د دوی نه به کافر څنګه ویرېږي؟ بله وجه واضح ده، حب الدنیا، د دنیا سره محبت. څنګه خیال دی؟ یو سړی فارغه کېږي نه د دنیا نه، نو دی به د امت ته خیرخواهي څه سوچ وکړي؟ یو سړی سهار نه ماښامه پورې دغه یو سوچ دی، بس یو پیسې خېټه او بچی مور پلار، مزدوري هغه ځای کې مزدوري دې ځای کې، بس وایي د شپې ویده شي، سهار راپاسې بیا هغه ترتیب دی، بیا ویده شي بیا راپاسې بیا هغه ترتیب دی. چې یو سړی دنیا کې دومره ورننوتو، ده سره د امت غم څه دی؟ ته ورته ووایه پلاني ځای کې امت دا حال دی، پلاني ځای کې دا مړه وایي که هر سهاري موږ سره خپل غم دی، سهار به څه کړو؟
د غریب د دنیا هغه غم راغستی دی چې کله په امت دنیا سره محبت د غریب مرسته نشتي د فقیر مرسته نشتي یتیمانان ډېر شوي دي کونډې ښه ډېرې زیاتې دي محتاجان ښه ډېر دي او پیسې راوړه او جمع کوه راوړه او جمع کوه راوړه او جمع کوه الذي جمع ماله وعدده الله وی مال کټوۍ ته ورچې لوښي ته ورچې او شماري او خاندي ورته بس ډېره ده وی به دقه جمع کوه لکه په دې امت کې ډېر محتاج خلک دي ستا د پیسو ته ضرورت لري د دوی سره څه مرسته پکار ده نه نه د سره خپل غم دی دا امت مخکې نشي تللی یاد ساتئ چې امت موږ د امت دړ خپل دړ نه یې ګڼلی او د امت تکلیف خپل تکلیف نه یې ګڼلی دا امت مخکې نیسي که په مشرق کې زما په ورور باندې سخت دی دا به په ما باندې که په مغرب کې زما په خور باندې سخت دی دا به په ما وي چې څو پورې دا احساس تا کې نه و بیا دا په دې تمه مه کښېنه چې امت به مخکې شي او کافر به ترې ویري